د کرکټ بورډ رئیس ولې خدای ته د پښتون خطاب وکړ؟ د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزي د کرکټ د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالیو په پرانیست غونډه کې داسې وینا وکړه چې په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه پرې روان شوي دي. کله چې د پروګرام چلونکي ښاغلي یوسفزي ته د وینا بلنه ورکړه، هغه راغی او خپله وینا یې د لوی پښتون خدای په نامه په ویلو سره پیل کړه. د لوی پښتون خدای په نامه. اوس د ښاغلي فرحان دا خبره په ټولنیزې رسنیو کې ښکته او پورته کیږي او خلک یې په بېلابېلو ډولونو تعبیروي. یو شمېر کسانو نیوکه کړې چې د کرکټ بورډ مشر په پښتو روانې خبرې نشي کولی او د ډېرو مواردو کې داسې ښکاري لکه کوم د بلې ژبې ویونکی چې هڅه کوي په پښتو خبرې وکړي، لکه د خبرو په بهیر کې د شپږیزې پر ځای شپږیز، د ژمنې پر ځای ژمنځ او د دې لپاره پر ځای وایي په ده لپاره، کوم چې د یو پښتون له خولې نه راوتلې د حیرانتیا خبره ده. د فیسبوک یو کارکونکي لیکلي وطن کې یو تعداد داسې هوایي چارواکي دی چې حتی په ملي ژبو خبرې نشي کولی. د دې خبرې اصلي علت څه دی؟ یو احتمال دا کیدای شي چې ښاغلي یوسفزي په دې برخه کې تېروتنه کړې وي، کوم څه چې ډېر عام دی او حتی ولسمشران او نور لوړپوړي چارواکي هم د خبرو پر مهال له داسې پیښو سره مخ کیږي، لکه څرنګه چې ولسمشر غني څه موده وړاندې د محرم میاشتې په مناسبت خبرو کې له داسې یوې کړنې سره مخ شوی و. که د ښاغلي یوسفزي خبره هم په رښتیا تېروتنه وي او معمول موضوع او کیدای شي چې ډېر څه بحث ورباندې ونه شي، خو یادونه باید وشي چې د کرکټ بورډ مشر خپلې خبرې د کاغذ له مخې کولې او د تېروتنې احتمال یې هم ډېر کم و. بل احتمال دا کیدای شي ښاغلي یوسفزي دا خبره د ادبیاتو تخیلي فنځونو له لیدلوري کړې وي او د پښتنو دود، کلتور، ښېګڼو او کلکوالي ته کتو سره یې د ادب د یو صنعت له مخې خدای ته د پښتون خطاب کړی وي. داسې ډېرې ادبي فنځونې شته چې خدای ته د پښتني اوصافو نسبت شوي او یا خدای پښتون بلل شوی دی، لکه یو شاعر چې ویلي خدایه که پښتو را سره ووایو زار دی له منکره او له نکره شم، بل بیا وایي په والله چې له جنته به شم ستون، چې کنزل پکې وانه اورم د پښتون، همدا شان اغیار به وایي د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم. دا پورته ذکر شوي شعرونه که څه د مذهبي راویانو له مخې مناسب نه بلل کیږي، خو که چیرې د شاعري او ادبیاتو له زاویې وکتل شي بیا د بحث وړ دی. خو دا چې د ښاغلي یوسفزي دا جمله له کومې نوعې نه وه، ځواب به یوازې په همدې ورکولی شي. د دې ترڅنګ یو بل څه چې د کرکټ بورډ مشر په وړاندې غبرګونونه پورته کړي، هغه د ښاغلي یوسفزي پښتو لهجه، د ژبې فصاحت او بلاغت و. جالبه دا وه چې د پروګرام چلونکي له ښاغلي یوسفزي د کرکټ په اړه د معلوماتو لرلو یا نه لرلو په تړاو پوښتنه وکړه چې د ویسټ انډیز د کرکټ لوبډلې لوبډلمشر څوک دی، خو ښاغلي یوسفزي ورته وویل نه پوهېږم، کوم څه چې د غونډې د حاضرینو د خندا سبب شو. فرحان یوسفزي په 13 جولای میاشت کې د ولسمشر غني په امر د کرکټ بورډ عمومي ریاس توګه وګمارل شو. فرحان یوسفزي په 1362 لمریز کال دې نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړی د امریکا د هیلټ انټرنیشنل بزنس سکول پوهنتون کې د سوداګرۍ او رهبرۍ برخه کې تر مسترۍ زده کړې کړي. فرحان یوسفزي په تېرو 3 کلونو کې د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه 4م دی. له د مخکې نسیم دانش، عاطف مشعل، عزیز الله فضلي او 4م دی په خپله دی. د نړۍ د هیڅ هېواد په کرکټ بورډ کې دومره عدلون بدلون نشته او نه به یې ووینئ. تر دې وړاندې عزیز الله فضلي د کرکټ بورډ مشر و چې هغه مهال د فضلي ځینو څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کې شور جوړ کړی و. ښاغلي فضلي یو ځای د کرکټ یوې غونډې ته چې بهرني اورېدونکي هم ورته ناست و په انګلیسي وویل ټوډیز تاریخي ډے، یعنې نن یو تاریخي ورځ ده، خو تاریخي د پښتو ټکی و.